په نړۍ کې وو تر ټولو خطرناک ریل پټلۍ. په دې پټلو سفر کول د مرګ سره لوبې کول دي او بل دا چې په دې سفر کول د هر چا د وس خبره هم نه ده. اووم نمبر د ډیت ریلوے برما. دا پټلۍ له تایلند نه تر برما غځېدلې. دا پټلۍ د مرګونې ریل پټلۍ په نوم هم یادېږي او دا ځکه چې کله دا جوړېده په دې کې تقریبا د 1 لک څخه تر زیاتو کسانو مړي شوي او اکثر له هغوی څخه زندانیان وو. ځینې په دې سیند کې وغورځېدل او ځینو خودکشي وکړه. نن هم په دې پټلۍ ځینو سفر کوونکو ته د مړو شوو کسانو روحونه په نظر راځي او د دې شاهدان د دې ځایي اوسېدونکي دي. په همدې وجه دې پټلۍ ته د ډیت ریلوے هم ویل کیږي. شپږم نمبر میکلونګ ریلوے مارکیټ تایلند. د دې په لیدو سره به تاسو حتما حیرانه شوي یاست او دا ځکه چې په دې ځای کې اورګاډی د ډیر زیات رش او بیروبار والا مارکیټ په منځ کې تیریږي. خلک د پټلۍ سره جفت خپل سامانونه ږدي او تجارت کوي، خو کله چې هم اورګاډی راځي دوی خپل سامانونه لرې کوي او د اورګاډي په تیریدو سره بیا سم سامانونه راوباسي. دلته خلک د ډیر رش او تنګ بازار له وجې هر وخت د حادثو سره مخ وي. پنځم نمبر لینډ ویسر ویاډکټ سویټزرلینډ. دا ریل پټلۍ 214 فوټه اوچته جوړه شوې. یو خوا لړزېدونکی اورګاډی بل خوا اوچت پلونه یقینا د انسان زړه په لړزېدا راولي. څلورم نمبر ډي ویلنوز ټرین اکواډور. په دې پټلۍ تلونکي اورګاډی ته د شیطان پوزه یعنی ډي ویلنوز هم ویل کیږي. د دې د نوم نه دا ثابتېږي چې دا به څومره خطرناکه ریل پټلۍ وي. دا ریل پټلۍ د سمندر له سطحې څخه 9000 فوټه اوچته جوړه شوې. یو طرف اوچت غرونه بل طرف لوی کندې او د دې باوجود زیګ روډ له وجې دا ریل پټلۍ په نړۍ کې 4 نمبر تر ټولو خطرناکه ریل پټلۍ ثابت شوه. ایسو مینامي روټ جاپان. دا ریل پټلۍ د جاپان تر ټولو اکټیو آتشفشان غره سره جوخته جوړه شوې او همدا وجه چې د نړۍ د خطرناکو ریل پټلیو په لیست کې 3 مقام لري. د دې غره د چاودېدو ویره همیشه په دې پټلۍ تلونکو مسافرو سره وي. له دې غره څخه اوچتېدونکي لوګي او ګرمایش له وجې ډېر مسافر په مختلفو ناروغیو مبتلا شوي. دویم نمبر چینای ټو رامیشورم روټ انډیا. د هندوستان دا ریل پټلۍ په نړۍ کې دویم نمبر تر ټولو خطرناک ریل پټلۍ ده او دا ځکه چې دا اورګاډی بالکل د سمندر په منځ کې تیریږي او ځینې وخت دا ګاډی د سمندر څپو په پرې کېدو سره ځي. دا حالت به یقینا خطرناک وي او د دې ویره وي چې کله به د سمندر غټه څپه دې ګاډي ته ضربه ورکوي. په 1914 کې دا جوړه شوې پټلۍ د زړېدو له وجې هم خطرناکه بلل کیږي. اول نمبر NDNW ریلوے روټ انډیانا. د امریکا د انډیانا په ایالت کې دا جوړه شوې د ریل پټلۍ په ګرد نړۍ کې تر ټولو خطرناک ریل پټلۍ ده. دا پټلۍ په مکمل ډول کږه وږه لاندې بره جوړه شوې. ځینې وخت اورګاډی له دې پټلۍ څخه د بهر وتو چانس هم لري. په دې اورګاډي کې سفر کوونکي که د حادثې څخه بچ هم سي خو د بدن عضلاتو به حتما ضربه خوړلې وي. دا په نړۍ کې وو تر ټولو خطرناکې ریل پټلۍ. تر بل ویډیو مو په الله سپارم. خپل ورور عبداللطیف ته ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.